جنکۍ دې دې قسمه هلکانو سره واده نه کوي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې مو تاسو ته هغه معلومات راغونډ کړي چې جنکۍ باید کومو قسمو هلکانو سره ودونه ونه کړي. د نوي ژوند لپاره د ملګري ټاکل اسانه کار نه دی. ډیر داسې مسایل شته چې باید کورنۍ او نجلۍ ورته پام وکړي. نن په ټولنیزو اړیکو او بیکارۍ تاسو سره یو څو ټکي شریکوم. کېدای شي تاسو ته دا دومره ضروري ښکاره نه شي، خو همدا وړې خبرې بیا وروسته ژوند له ستونزو سره مخ کوي. اول، هغه کسان چې ټولنیزو اړیکو ته احترام نه لري واده ورسره مه کوئ. هر هغه څوک چې په یوه ټولنه یوه سوسایټۍ کې ژوند کوي د ټولنې د غړو سره ښې او مثبتې اړیکې باید ولري، ځکه د ښو اړیکو پالل پر شخصیت مثبته اغیزه کوي. بلخوا بیا یو شمېر خلکو ته خپل ځان ډیر مهم ښکاري، له نورو سره په اړیکو بې باوره دي. دا ډول خلک د واده وړ هم نه دي. دا کسان تل د خپلې میرمنې او اولادونو د ژوند له تنګولو خوند اخلي. دوی نورو ته په فریب یا تېرېستلو کې ډیر مهارت لري، خپله هم په ټولنه کې ښه شخصیت نه لري. دا ډول خلک تل خپله میرمنه ساري، خپلو خپلوانو سره یې له رشته دارۍ پاللو څخه بندوي. په اصل کې دوی خپله بې باوره خلک دي، نو ځکه خپل اولادونه او میرمن د خپلو خپلوانو سره د رشته دارۍ څخه هم بندوي. دا ډول خلک ذهني ناروغي لري، ټولنیزې اړیکې ورته ښې نه ښکاري. دوی په دې سوچ او فکر دي که چیرې میرمنې له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ ولري نو د خاوند له کور سره به یې مینه کمه شي. دویم، بیکاره خلک د واده وړ نه دي. کار کول نه یوازې دا چې ژوند اسانه کوي، بلکې په همدغه وخت کې د انسان شخصیت هم ښه ښکاره کوي. تاسو به هم په خپل چم ګاونډ کې داسې کسان لیدلي وي تل دوی کار یا دنده نه لري، یا هم که کار لري نو دوامداره نه وي. په اصل کې دوی د نورو په تمه ژوند تیروي. د دا ډول خلکو تل دا کار وي چې له نورو سره کینه وکړي، تل د خلکو په نیمګړتیاو پسې وګرځي، په کور کې وخت ناوخت له میرمنې او اولادونو سره شخړې، لانجې او جګړې وکړي. هغه کسان چې کار نه لري په دې معنی نه ده چې دوی جسمي توان نه لري، بلکې دوی د زحمت تیرولو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي، نو ځکه ورته هر کار سخت ښکاري. دا خلک ډېرې خبرې کوي مګر په عمل کې څه نشي ثابتولی. په اصل کې دا خلک هغه ماشومان دي چې هیڅ نه لویږي. له بېروزګاره خلکو سره چې هر څومره ښه وکړي بې ګټې دي، ځکه دا خلک د اوبو بار وي. بې دندې خلک په کور او له کوره بهر له نورو سره ښې اړیکې نه لري. ټول خلک ورنه ځان ساتي. نو ښه ده چې له واده وړاندې د هلک د کار او دندې په اړه معلومات واخلئ، بیا پرېکړه وکړئ. نو دوستانو، دا هغه معلومات چې تاسو ته مو راټول کړي چې جنکۍ دې دغه قسم هلکانو سره واده نه کوي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي، نو درسره ضرور لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.